سړي نه میاشت کې څومره پیسې اخلې؟ زه یې 2 برابره درکوم. هو کوټه به دې هم لږه لویه جوړه کړم. دا ته څه وایې ها؟ دا وایم چې ستا په څېر وفاداره سپیان لږ پیدا کېږي. خپل مالک ته ډېر صادق یې. هېڅوک هم ماته سپی نشي ویلی. مشر دې چېرته لاړو؟ ووایه که نه نو مړ کېږي. نه پوهېږم. ووایه چېرته لاړو؟ قسم کوم نه پوهېږم. لرې شئ. هغه پشکه په ښځې څنګه لاس پورته کوي؟ سمه ده سمه ده. لرې شئ لرې شئ. داسې مه کوئ. لرې شئ لرې شئ. ورشئ ورشئ. لرې شئ. هله ومې ویل صبر وکړئ. زر کوئ. لرې شئ. ارامه اوسئ. زر کوئ. هله لاړ شئ. هله زر کوئ نه. دواړه زامن مې له لاسه بند کړل. نجیب آخره دواړه یې له ما نه واخیستل. اوس به امبولانس راشي. روغتون ته به دې بولي. که ژوندی یم پاتې شم ګټه نه کوي. هېڅ ګټه نه کوي. نه غواړم د نورو ماینده زامن داسې مړه شي. زما غوښتنه همدا ده. خیري د ثابت حالت څنګه ده؟ ته چېرته یې څارګر صاحب؟ دلته لږه ګډوډي رامنځته شوه. څه وایې؟ د ثابت ورور حالت ډېر خراب دی څارګر صاحب. ډاکټر وایي یو څو ساعته نور به ژوندی وي. تر اوسه د هغه بې شرف نه دی پیدا کړی. پیدا مې که خورانه وتښتېد. هلته درځم یوه چاره به وکړو. ثابت نه مړ کېږي خیري. زما خبره دې واورېده؟ ثابت نه مړ کېږي. سمه ده وروره نه مړ کېږي. سمه ده. یو همدا کم و. آفت ته وګورئ. زه د هغه روغتون مخې ته ولاړه یم په کوم کې چې د سرمد کوجي عملیات روان دی. ټول خلک د ډاکټرانو خبرو ته په تمه دي. راځئ راځئ. چمتو اوسئ چمتو اوسئ. ښاغلی حضرالله تاسې څه ویل غواړئ؟ وګورئ ملګرو تاسو خو وینئ زخم د اوس راورسېد. د ناروغ حالت ته په کتو به بیا تاسو ته ځواب درکړم. اجازه راکړئ. ډېر زیان ورته نه دی رسېدلی. فکر کوم ژوند ته یې کوم جدي ګواښ نشته. سمه ده کله چې عملیات نه راووځي بیا به وګورو. څنګه دی؟ بدلون خو به پکې نه وي راغلی؟ نه څارګر صاحب. ثابت ورور به له لاسه ورکړو. راځه چې یو کار وکړو. یو بل روغتون ته یې بوځو څارګر صاحب. که یې بوځو څه به وشي خیري؟ موږ حضرول ته اړتیا لرو. کولی چې ما یوازې پرېږدي او ولاړ شي. لږ څه نور هم وزغمه ثابته وروره. نه مړ کېږي ثابته. زه اجازه نه ورکوم.
زه د مرګ نه ژغورم ثابته هیله کوم ته هم پاڅئ ثابته ډېرو نورو کسانو ته باید سبق ورکړو داسې د لارې په نیمایي کې ما یوازې نشي پرېښودلی تر پایه پورې باید یو ځای واوسو دا خبرې مو ډېرې احساساتي ویچار کارسئ خیري هلکه ډېرې خبرې مه کوه ښکاره کوي هېڅ هغسې نه دی خداوندان یې بیخي بل ډول ول یعنې اوس دلته اوسېږي که نه والله سودا دا کار ډېر ښه وشو ښوونځي پسې تا پسې خفه شوې وه والا ډېره وډاره شوم چې یو بل نه جلا کېږو انشاءالله نه جلا کېږو مېرمن آسو تر اوسه دلته دلته د امیر صاحب پوښتنه کوي چې زه څه وخت تللی شم غواړي تاسې وګوري پیکاسې نه دی راوستی لاره کې دې اوس به راورسېږي تاسې په تمه شئ سمه ده نور تر څه وخته موږ دلته ساتئ زه غواړم لاړه شم زه او لور مې دلته په تګ شوي یو ډېر لږ وخت پاتې لاره کې دی تورن کس مو چې مشخص کړ بیا به زموږ ملګري تاسې کور ته به رسوي مهرباني وکړئ راځئ امر صاحب له پیښو خبر شو خدای دې صبر درکړي کومه پیښه ممدوحه له پیښې پسې پیښه صبر راکړي خدایه څه مو وکړل د وکیل دفتر نه مو څه پیدا کړل امیر صاحب ډېر شیان پیدا شول که د هغه د دفتر اسنادو ته وګورو دا وکیل د مخکې له وخته زوال له ځانګړو غوړو نه ښکاري امیر صاحب د شامار عملیاتو په نوم د پټو عملیاتو یو پلان لاسته راوړ دې پلان کې له مخکې زموږ د هېواد د غیر مسلح وګړو او بهرني وګړو د ترور او وژلو عملیات په واضح ډول لیکل شوي دي په یوې سیډي کې مو داسې فولډر پیدا کړ چې یوازې تخنیکي کسان یې خلاصولی شي یعنې یو ډېر سخت پروګرام لري امر صاحب مارمارا کرادینیز او همدارنګه د هغه سیمه کې د شامار عملیاتو لپاره هغه 40 کسیزه ډله چمتو کړې ده امر صاحب د ځمکې لاندې وسلې ښخې کړي ځای معلوم نه دی د پټ پلان په سر کې 3 کسه ځای لري کوم فولډرونه چې مونږ خلاص کړل ښکاري چې د دې ډلې یو کس یې حضرول وي او هو د حضرول په اړه ځینې معلوماتي دوسیې هم پیدا شوي دي مخکې له وخته زفا د دې لپاره چې حضرول په خپل کنټرول کې ونیسي د هغه په روغتون کې په پټه د پښتورګو عملیاتونه شوي او په نړیواله توګه د پښتورګو سوداګرۍ په اړه یې د هر یو معلومات یو چمتو کړي امیر صاحب ګنډلی و د همدې لپاره دا خوبونه مه وینه دا خلک یوه شېبه نشو سات ښه نو څه وکړو امر صاحب اړین کار کوو دا سندونه زکي یحیی ته ورکړئ که امر یې وکړ وبه یې نیسو سمه ده امر صاحب په سترګو په سترګو مهرباني وکړئ موږ تاسې ته په تمه وو فکر کوم نجیب امیر ما پسې خفه شو چې هره میاشت مې ونه ویني ارام نه شي کولی راځئ او دا زه څوک وینم څنګه یې نجیب امیره غوښتل مې چې غېږه درکړم خو د دریشي وتو به مې خراب شي اړتیا نشته دومره درپسې نه یم خفه شوی دا ځل څه لامل شول چې یو بل سره وینو ته نه پوهېږې دې ملګرو خو راته ونه ویل یو وکیل او یو پولیس وژل شوی وکیل صاحب سرکان کېدی شي وایي پېژني زه ډېر زیات وکیلان پېژنم سرکان په یاد مې نه شو د هغه مېرمن ادعا کړې چې له وژل کېدو مخکې ته ورغلی وي که ته یې وښودلې د خپل ژوند پاتې برخه به دې په یو تیاره کوټه کې او له باندنۍ فضا نه به محروم پاتې شي په دې پوه شه پیکاس جان زما لپاره به یوه نوې تجربه شي
کوټې ته یې بوځئ. مهرباني وکړئ. دلته کښېنه. مخ دې اخواته واړوه. لږ مخکې راووت. په خواشینۍ سره باید ووایم روغتیایي حالت یې ښه نه دی. بیا ځلې عملیات کېږي؟ اوس داسې یو څه ته اړتیا نه وینو. د هغه خپلوانو او دوستانو په دعا سره زه هم غواړم چې هغه زر تر زره له خیره ښه شي. د دې لپاره چې دا تراشلې پېښې لا لویو پېښو ته لاره هواره نه کړي. خپل خلک ارامتیا ته رابله. پوهېږم د هغه مینهوالو لپاره صبر کول سخته ده، خو نه پوهېږم څه ووایم. که بیا ورباندې حمله راشي نه یې شي زغملی. هر څه ته چمتو شئ. وخت مو نورم کمیږي. څارګر صاحب، څارګر صاحب، څه شوي خیري ولې وارخطا یې؟ هغه بېشرف مې پیدا کړ. څوک؟ هغه بېشرف عذرالله وم. تلویزیون کې دی. له خپل روغتون نه خبرې کوي. هغه خپل روغتون لري که نه هلته تللی دی. هله خیري راځه صبر وکړه، صبر وکړه، صبر وکړه. ثابت ورور به څنګه شي؟ دا هم ځان سره وړو. وخت په کام دی، له لاسه یې نشو ورکولی. هله ژر کوه. دا څه بلا سړی دی، نه پوهېږم څه ورته ووایم. کله چې د یو سړي عزت ختم شي شرم ونه لري بیا هر کار کولی شي. له څېرې نه رزیل ښکاري. اغلیا څو څه شوه؟ مېرمن سویلې راولي. امر صاحب رښتیا د سویل مېرمنې په اړه څه نظر لرئ؟ که رښتیا ووایم زما خو هېڅ خوښه نه شوه. پوهېږم ممدوحه، زما په انده ښځه پروژه وي ښځه ښه به وي چې زما د څارنې لاندې وي. ما ته وګوره، کوم څه چې ته دننه وایي که نه هغه به ستا او لور لپاره به دې ښه وي. تاسې ماته ګواښ کوئ؟ که غلطه پوهه شوې اوس یې بښنه غواړم. زه د یوې مور په توګه درنه هیله کوم. موخه مې بل څه نه ده مېرمنې. اندېښنه مه کوئ، زه ډېره ښه پوهه شوم. اوف اوف. مهرباني وکړئ غلیا صاحب. همدا سړی و. حاله ثابته وزغمه وبژغورل شي. حالا نو بیړه وکړئ، بیړه وکړئ. موږ یوازې پرېنږدې. پوه شوې؟ مړ نه شي. څارګر صاحب، روغتون ته څنګه دننه شو؟ هغه ښایست سړی به څنګه پیدا نه کړو؟ پوهېږم خیري، هغه نه ځان پوهېږم. کله من کړی وي وروره. خیري نه پوهېږم، یوه لاره به پیدا کړو، پیدا به یې کړو. هر څنګه چې کېږي هغه سړی پیدا کوو. حالا نو زر کوئ، بیړه وکړئ، بیړه وکړئ. تر سهاره پورې ما دلته ساتې؟ که ساتې مې ماته د خوړو لپاره یو څه راوغواړئ. ډېر وږی شوی. زړه مې کېږي دننه ورشم او ښه یې وډبوم. امر صاحب ممدوحه، مېرمنه سو هیله کوم ووایي کوم سړی چې تاسې لیدلی و همدا و؟
میرمناسو ځواب راته راکړئ. نه دا سړی نه و. ډاډه یې؟ په ځیر ورته وګوره. انځور کې مو چې ولید و موبایل هم دا سړی و. تېروتې وم. آغلې سهیل، ممدوحه، موږ یوازې پرېږدئ. هله بیړه وکړئ. ژر کوئ وروره دلته په ډېر بیروبار دی. څه خبره ده؟ خبرې دې بندې کړه. ژر کوه راځه. دوی دلته څه کوي؟ څنګه وژغورل شول؟ اوس خو به تباه شم. څه شوي دی؟ ناروغ څه ستونزه موږ هم نه پوهېږو. په اصل کې موږ ښاغلی حضرالله لټوو. دلته دی. ښاغلی هم دلته دی. خو تاسو یې څنګه پېژنئ؟ موږ یې خپلوان یو. زه یې وراره یم. کلینۍ راغوښتي یو. هو رښتیا وایئ؟ لږ مخکې دلته وو. که غواړئ همدلته په تماشې زه به ورته خبر. سمه ده. خیري ته دا بوزه زر کوه. میرمناسو، تاسې ما سره په ښکاره ډول خبرې کولی شئ. څوک د دې لامل شو چې تاسې له خپل اظهاراتونه بدل کړي؟ چا درته ګواښ کړی که څنګه؟ وګورئ، اندېښنه مه کوئ. نه تاسې ته او نه هم ستاسې لور ته هېڅوک هم زیان نشي رسولی. غوږ ونیسئ. دې سړي تر نن ورځې پورې ډېر جرمونه سرته رسولي، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. دا د جرمونو ماشین دی. هېڅکله هم دی نیولو ته دومره نه و نږدې شوی. تاسې ته مې رښتیا وویل. اجازه راکړئ چې لاړه شم. زه ډاډه یم چې کوم چا تاسې ګواښلي یئ. رښتیا راته ووایي. ما ته رښتیا ووایه. یوازې ستا خاوند نه، نن یې یو ځوان پولیس هم وواژه. په دې پوهېږې؟ هیله کوم په ما فشار مه راوړئ. دا سړی مې له دې نه مخکې نه دی لیدلی، نه د سرکان په دفتر کې او نه هم کوم بل ځای کې. سمه ده، تاسې خپله ښه پوهېږئ. زه به ملګرو ته ووایم چې تاسې کور ته ورسوي. څه به شول امر صاحب؟ وایي نه یې پېژني، یا به همداسې پې ویل شوي وي. یعنې پیکاس خوشي کېږي. هلکانو ته ووایي چې یو کس یې مېرمناسو کور ته ورسوي. سمه ده امر صاحب. ښاغلی کیف دلته دی. بریالی شوی چې له کوره راوته. پیکاس خو هلته کسان لیکلي وو. اوس به د هغوی مړي زما د کور مخې ته پراته وي. کیف دلته دی. زه همدا اوس له دې ځای نه ځم، که نه نو ما به مو وژني. څه وایي هغه څنګه تښتېدلی؟ اوس د ډار وخت نه دی. لومړی هغه د سرمت موضوع حل کړه، وروسته چې بیا هر دوزخ ته تښتې وتښته. اوس نو دا موضوع ته خپله حل کړه. خو ښاغلیه، خو مو نه منم. دا کار باید خلاص کړي، که نه نو په خپل لاسونو دې عاقب ته ورکوم. ښاغلیه، پرېږده چې زه ورسره وغږېږم. واخله خبرې وکړه. ډارن سړی، ارامه اوسئ. زموږ ټول پلانونه به خراب کړي. بلې استاده څه شوي دي؟ پوښتنه مه کوه کایه، عاقب دلته دی. اندېښنه مه کوه، څه نه کېږي. ته هغه سړی چې راتلونکي کې به ولسمشر شي، سبا بله ورځ به د هېواد د ټولې اردو قمندان شي. د یو عادي لوپار نه ډارېږې ګرانه. تا ترې نه ډارېږې؟ دا چې تېز ځې څنګه ژړل؟ ما په خپلو غوږونو واورېده. اوس هغه خبرې پرېږده، لاړ شه هغه کار حل کړه. د یوې کوچنۍ موضوع له امله خو نه غواړې چې د ولسمشرۍ څوکۍ له لاسه ورکړې؟ اوف، زه اوس څه وکړم؟ بلې استاده، زما غږ اورې؟ سمه ده، حل کوم یې. یوه چاره به ورته پیدا کړم. یوازې دا خبره نه ده، ټولې دعوا ته به زیان ورسېږي. سږ کال زموږ لپاره مهم کال دی. ان زموږ له خپل ژوند نه هم.
هله خبره مې اوږدوه دا کار خلاص که سمه ده هر څنګه چې کېږي دا کار خلاصوم بریالی اوسې اوس یې بندوم دا کار باید خلاص کړم مخکې له دې چې عاقف ما وویني باید له دې ځای نه ووځم فکر کوم بیا مجبور شې ما نه بخښنه وغواړې نجیب امیر کتابچه کې لیکم ټولې بخښنې به یو ځای درنه وغواړم څه وخت به یې وغواړې کتابچه کې دې ځای نه دی پاتې آرام اوسه د فصل په پای کې د فوټبال په فصل کې هر څنګه چې فکر کوي هماغسې بخښنه غواړو یوه تېروتنه شوې وه ښاغلیه ستونزه نشته هسې هم که تېروتنه نه وای بیا انسانان په رښتیا هم نه پوهېدل تر څو چې بیا یو بل وینو په لوی الله دې سپارم زه ډېر وږی شوی یم یو نوی کبابي مې پیدا کړی ما سره ملتیا نه کوي نجیب امیره څوک چې وږی وي هغه په یوه مړۍ هم مړېږي خو که د لوږې ډار ولري بیا نو نه مړېږي هغه کبابونه ته نشي مړولی ستا لوږه د معدې له امله نه ده پیکاسه یو فیلسوف پولیس دا خبرې در سره ښې ښکاري ښه شپه ولرئ ستونی کې دې بند شه بیا هم ډېر په اسانه خوشي شو امر صاحب هر څنګه چې وي یوه ورځ به زموږ لاسته راشي که نن وي یا هم سبا امیر صاحب پیکاس لاړ خو حضرول هېڅ چانس نه لري د هغه د نیولو امر هم راغی که هغه هم ونیسو او بېرته یې خوشي کړو له ډېرې غوسې به ځان لپله وغورځوم هېڅوک دې زما مخه نه نیسي اندېښنه مه کوئ امر صاحب دا ځل به ټول یو بل ته لاس ورکړو او ځانونه به وغورځوو دا حضرول چېرته دی ځای یې په ډاګه شوی خپل روغتون کې دی امیر صاحب راځئ چې حرکت وکړو خیري هر ځای کې مې ولټوه خو نشته ما هم ولټوه ملت پاله ګوند دلته دی د هغه پورته څوک نه پرېږدي کېدای شي همالته وي خیري تا ته یو څه ووایم هرومرو همالته ښه نو څنګه هلته لاړ شو ډېر امنیتي کسان ولاړ دي له ما سره راشه چارګاډ صاحب ته چې راته داسې ووایې زه ولې ډارېږم ها خیري راځه دوام ورکه خیري دا لږ څه شو صبر وکړه وروره اوس به راشي
رښتیا چېرته ځې؟ یو ځل ښاغلی سرمات ګوره. زه همدا اوس له هغه ځایه راغلم. حالت یې په ښه کېدو دی. ژوند ته یې هم کم ګواښ نشته. داسې ده. سمه ده، یو ځل به یې زه هم وګورم. د رسنیو کسان له ما نه پوښتنه کوي. تاسې خپله پوهېږئ. ستاسو په اجازه زه ځم. ښه شپه ولرې. مهرباني وکړئ، څوک مه پکارو. زه دې ونه پېژندلم. زه د دې روغتون مالک او د ښاغلي سرمت نږدې ملګری. له مخې مې تر اوسه نه یې رارسېدلي. زړه مې په تنګ شو. اندېښنه مه کوئ. وژغورل شي، اندېښنه مه کوئ. ګوره په خوله به دې ووهم. څارګر صاحب، زه ډېر ډارېږم. د ثابت رور حالت نور هم خرابېږي. ژغورې ته اندېښنه مه کوه خیري. لږ وخت پاتې دی. ته د ماسکو اغوندې څارګر صاحب را ورسېدلو. هله نو څارګر صاحب څه کوه. ته چېرته ځې وروره؟ توموګرافي لپاره راغلی ورور. توموګرافي دې پورټ کې نشته. وروره، دا ناروغ په مغزو کې ستونزه پیدا شوې. بیړنی حالت دی. دا سړی مړ کېږي. فکر کوم پوه نه شوې. ومې ویل دې پورټ کې نشته. هله نور لاړ شه. نور نو زه معلومات نه یم. راشه دلته راشه. ووایه حضرول چېرته دی؟ هو همدا اوس د ښاغلي سرمد څنګ ته لاړ. سمه ده. خیري، یو ساعت له دوی سره خبرې کوې که څنګه؟ ها، زر دوی ورک کا. ښه، سمه ده. د دې لپاره چې زه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېږم، ته باید هدیرې ته لاړ شې. بخښنه غواړم. پام کوه ونه خوځېږي. خدایه. عاکس، ممدوحه، ته پوښتنه وکړه چې حضرول چېرته دی. سمه ده امر صاحب. عثمانه، توپ راکړه. ګوکانه، تاسې نورو بلاکونو ته لاړ شئ. نیازي، ولکانه، تاسې له ما سره سمه ده راشئ. امیر صاحب. که لږ وخوځېږئ دا سړی به ووژنو. سمه ده. اوس چې له ما سره لوبه کوې، وبه ګورو چې مونږ کې څوک چالاک دی. ته له ما نه څه غواړې؟ ها، پوهېږې چې زه درنه څه غواړم. ثابت باید وژغورې. لږ وخت لرو ښاغلیه. هله زر کوه. راځه نو. سمه ده. هر څه چې وغواړې ترسره کوم. خدایا، دا کار هم خلاص شد. ثابت رو وژغورل شو که نه؟ دا د جدي مراقبت برخه چېرته ده؟ پورته ده امر صاحب، پورته ده. راځه زر کوه. ثابت وژغوره ډاکټر صاحب. مامدو، امر صاحب، دوی دلته څه کوي؟ ها، دوی خو په اسرار روان دي. الله والله موږ تباه شو. وروره ختم شو. نجیب امر دلته را روان دی. راځه چې له دې ځایه لاړ شو. یو همدا کار اوس څه وکړو؟ لفټ خلاص که. زر کوه. هله نجیب امر ولې دلته راغلی؟ زه څه پوهېږم. خیري، هله بیړه وکړه. نظر یو ډاکټر راوغواړه. د سړي حالت ښه نه دی. سمه ده، همدا اوس یې راغواړم.
شوي ناروغ ته ستونزه لري نه ناروغ پوهېږم چاره دی نه پوهېږم ورشه پوښتنه وکړئ چاره وړئ خپلوان یې راوغواړئ سمه ده زر یې بیړنۍ خونې ته بوځئ دلته راشه غواړې چېرته لاړ شې ها باید ثابت وژغورې کم عقله زارې کومه خوشېکه ښاغلی کوم غلی شه هغوی اوس را رسېږي خیري تم غلی شه خوشېکه عاقفه ته دلته څه کوې ها ای خدایا لاړو تباه شو لاره راکړه درته وی لاره راکئ هغه سړی خوشې کیفه بخښنه غواړم ملګریه نه شم خوشې کولی د سره کار لرم وایم خوشې کا ستا دا کار جرم ګڼل کېږي مخکې له دې چې تا ته جنجال جوړ شي دا خوشې کا اوس دا زموږ د نظارت لاندې دی زه هېڅ چاته هم زیان نه رسوم امر صاحب زه د سړي ته اړتیا لرم په خبره پوه شوې وروسته بیا هر څه چې غواړې موږ سره کولی شي خو اوس دا بې شرف تاسو ته نشم درکولی نه شم درکولی ما سره مرسته وکړه خبرې مه کوه عاقفه ومې ویل خوشې کا په دې ناروغ څه شوي دي کوم ډاکټر نه دی معاینه کړی موږ پسې نه پوهېږو ډاکټر صاحب الله الله تاسې ډاډه یې نرسې پخپله دلته راغلی همدا اوس یې اړین معاینات ترسره کړي سمه ده ښاغلیه امر صاحب څنګه چې ته فکر کوې هغسې کوم کار نه کوم باور وکړه دا سړی خوشې کا هسې نه دیم ځان په جنجال کې وغورځاوه امر صاحب ثابت مړ کېږي د هغه ژوند د په لاس کې دی دروغ وایي ما وژني ته غلی شه هسې هم د لارې پای ته رسېدلی زما صبر ما ازمایه عاقفه وګوره همدا چې ثابت وژغورل شي بیا چې هر څه غواړې کولی شي مهمه نه ده بخښنه غواړم امر صاحب لیونی دی ولا لیونی دی دی غواړي چې څه وکړي خیري امر صاحب دا ځل په رښتیا حق لري ثابت رور د مرګ په حالت کې دی ثابت چیرته ده لاندې بیړنۍ برخه کې هله راځه موږ د هغوی څنګ ته یوسو هله سمه ده مخکې شه د ځینو له لارې به لاړ شو هله زرکبه اوس خو ته تباه شوه کیفه پولیسو هر څه ولیدل له دې ځایه نشي وتلی یوه خبره د هیره کړې ده ډاکټره هغوی ستا لپاره دلته راغلي دي څه غواړې چې ژوندی پاتې شې ها ژوند دې خوښېږي هو هیله کوم وسله دې لرې که ښه نو زر ثابت ښه که څه چې دې ورکړي د هغه د ښه کېدو درمل هم له تا سره شته ډیجیټل یې مې ورکړي خو زما ګناه نه ده دا د پیکاس نظر دا خبرې پرېږده د ثابت ژغورلو کومه لاره شته شته کله چې هغه ته مې تکسین ورکړو هغه نور درمل به خونسا کړي او په هوښ به راشي مې که ته هغه ونه شې ژغورلی که هغه ونه ژغورې همدلته دې وژنم د ډاکټره په خبره پوه شوې ژمنه کوم چې ژغورم یې بسنه کوې چې ما ونه وژنې مخکې شه هیڅ کومه چالاکي ونه کړې غږ دې ونه باسې ډاکټره مرسته وکړئ ما وژغورئ دا سړی قاتل دی وسله لري ما خوشي مې کوي راځي لږ وتښتېدم هغه باید پیدا کړم یوازې از رول پوهېږم چې ثابت ته څه ورکړل شوي موږ د همدې لپاره ثابت رور دلته راوسته ثابت چیرته دی اجل برخه کې وه راځئ دې خواته دی هلکه موږ ته مو ولې خبر رانه کړه اوف باور وکړه چې ډېر وارخطا و امر صاحب کم عقله مریض مو په هوښ راغی د درملو لیدلی شم هو مهرباني وکړه تیزاک مې مننه نه اوه مې تاکسین باید بیړه وکړم وزغمه ثابت لږ پاتې وزغمه هغه دلته یو ناروغ و هغه څه شو هغه ستاسو و چېرته دی ووایه نه پوهېږم حالت خراب شو ډاکټر له دې ځایه ویو کس به مونږ برید وکړه 10 کلن سړی و ګیره او برېت یې لرل که نه حاضرول څه شو هغه ورسره و هلکه ښاغلی د باندې لاړ هغه سړی د اجل برخې خواته لاړ ممدوحه زه حاضرول ورځم ته ته پراکته خیري سره اوسه ملګرو تاسې د وتلو او ننوتلو ټولې لارې وڅارئ سمه ده
څنګه دی هیڅ ښه نه دی ډاکټر هم تشخیص ونه شو کړی باید ورته میتاکسین ورکو میتاکسین باید ورکو څه باید ورکو ښاغلیه داسې د ناروغ ژوند ګواښ سره مخ کوئ ناروغه میتاکسین زه په هوښ یم آغلې زه په هوښ یم همدومره بس دی که نه ووایه بس دی نه هله ښاغلیه څه کوئ هله دا واخله زر کوه زه یې نشم کولی ښاغلیه باید دا پیچکاري ورته وکړي آغلې باید وکړي زه دا مسؤلیت نشم اخیستلی له تاسو نه شکایت کوم زه ساتونکي راغواړم زه دا څنګه ورته وکړم ساتونکو مرسته وکړئ چېرته یې وکړم خدایه ته ما سره مرسته وکړه هیله کوم مرسته وکړه بسم الله الرحمن الرحیم عاقبه ودرېږه ونفس یې پیسه ګوره هیله کوم له ما سره مرسته وکړئ پولیس راپسې دي هغوی ما نیسي مرسته وکړئ اوس چېرته یې په موټر کې یم د دویم پله لاره کې یم پولیسان ولې تپسې شوي نه پوهېږم ښاغلې هېڅ هم نه پوهېږم باید له ما سره مرسته وکړئ او سرمد کوجي د هغه کار څنګه شو ما حل نه شو کړی عاقب روغتون ته راغلی و بیا هم عاقب یو ځلې بیا زموږ کار خراب که ها ښاغلې دا څه وکړم راپسې دي همداسې دوام ورکړه ته د کاوه جګ سیمې ته راتلی شي که نه هو در تللی شم هلته خپل کسان درلېږم له هغه ځایه دې اخلي د پولیسانو په اړه اندېښنه مه کوه هغوی به یې چاره وکړي څه شوي ښاغلیه ستاسو مشر تر اوسه نه دی مړ شوی یم نه حاضرول هغه کار نه دی خلاص کړی حاضرول اوس په خپله ستونزه کې دی وګوره د ملګرتوب او همکارۍ کیسه کې نه کېږم هم دلته دې په مرمۍ ولم پشکارېدل له لاسه لرې کړه ملګریه ته نه پوهېږې چې څه کوې درته وایم دا کار مه کوه بسم الله الرحمن الرحیم وژغورل شو ثابته ویښ شه ثابته ښه ثابته وروره ثابته وروره زما غږ اورې ثابته زما غږ اورې ثابته وروره زما غږ اورې د خدای لپاره خبرې وکړه هیله کوم ثابته ګوره زما غږ اورې هیله کوم یو څه خو ووایه که نه ثابته یو څه خو ووایه زه ښه یم ډېر شکر وژغورل شو زنده باد ځه لرې شه ته څه کوې وبه ګورو چې دا ځل ته څنګه ځان ژغورې ملګریه ته چې زما لاس ولچک کوې زه هېڅ ستونزه نه لرم که ستا له لاسه زهر هم وي نو څکم یې دا ولچک کول خو هېڅ هم نه دي مخکې له دې چې پولیس راشي ما له دې مهرباني وکړئ موټر ته پورته شئ
پولیس یم ونه خورېږئ شاته شه وسلې مو راوباسئ په ځمکه یې کېږده ما ته یې راوغورځوئ وسله دې ښکته کړه څه وشول ځوانه ولې داسې وډار شوې تاسې به بیا وګورئ دا کار دلته نه خلاصېږي یوازې ښاغلی دې راشي تاسې هم دلته په تمه شوئ هر کله چې وخت پیدا کړه دا کیف کار دې ختم کړي زندان کې به در سره دوه نور ملګري هم وي ډېر لوی او له وینو ډک پلانونه لرو د هغه په اړه اندېښنه مه کوه د ځان په اړه اندېښنه وکړه کیفه نشي کېدی اوس به موږ تباه شو